بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو اوریدونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په تیر درس کې د روحونو په اکړه باندې وغږیدو او په نننۍ درس کې به مړي ته د غسل ورکولو په هکله باندې وغږیږو. هیله ده چې تر اخره پورې راسره پاتې شئ او د معلومات ستاسو د خوښې وړ وګرځي. مړي ته غسل ورکول فرض کفایي دی. په دې اړه د رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث فقهاو په دلیل کې نیولی چې یو کس له اوښ نه غورځېدلی وو، بیا مړ شوی وو. رسول صلی الله علیه وسلم هغه مهال ویلی وو پر اوبو او د بیرو پر پاڼو یې ولمبوئ او 2 جامو کې کفن ورکړی. اسلامي فقها مړي ته د غسل ورکولو کې بیړې ته ژمن دي او دا سنت بولي په هغه صورت کې چې د مړي ثبوت یقیني شي. که چیرې د غسل نه مخکې څوک ښخ کړی شي، د هغه بیرته راویستل او غسل ورکول لازم دي. که چیرې د مړي د بدن څخه څه برخه وموندل شي، غسل به ورکوئ او د جنازې لمونځ به پرې کوئ. ځکه صحابه کرامو اتحاد کړی دا د شوافو او حنبله و مسلک دی. امام ابو حنیفه رحم الله او امام مالک رحم الله ویلي که چیرې د مړي د بدن ډیره برخه وموندل شي، غسل به ورکوئ او د جنازې لمونځ به پرې کوئ. او که لږ برخه یې وموندل شي، بیا پرې د جنازې لمونځ نه کیږي او نه غسل ورکول کیږي. همداراز اسلامي فقهاو وایي که مړی ته د غسل پر مهال اوبه نه وي یا د غسل ورکولو سره د بدن د غړو پریوتوالو ویره وي، تیمم د غسل پر ځای ورکولی شي. د غسل ورکوونکي ځانګړنې. په دې اړه اتفاقي نظر دا دی چې سړی به سړي ته غسل ورکوي او ښځه به ښځې ته غسل ورکوي. د امام ابو حنیفه رحم الله د مسلک عالمان په دې نظر دي چې سړی ته نه دی روا چې خپلې مړې مېرمنې ته غسل ورکړي او د هغې پر بدن د لاسونه ولګوي، ځکه د دوی ترمنځ د نکاح اړیکې پرې شوي دي. خو له دوی نه په صحیح قول کې دا ثابته ده چې د خپلې مېرمنې بدن ته کتلی شي. همداراز د احنافو یو شمیر عالماو په دې نظر دي چې ښځه خپل خاوند ته غسل ورکولی شي، که څه هم چې د رجع طلاق په عادت کې وي. د جمهور عالماو نظر دا دی چې د ښځې او خاوند دواړو څخه هر یو بل ته غسل ورکولی شي. د جمهور فقهاو دلیل. امام احمد بن حنبل او ابن ماجه رحم الله د عایشه رضی الله عنها په روایت حدیث نقل کړی. عایشه رضی الله عنها وایي رسول صلی الله علیه وسلم جنت البقیع ته د جنازې لپاره تللی وو. کله چې د جنازې نه راستون شو، کور ته راغی. زما پر سر درد وو او ویل به مې پر سر مې درد دی. رسول صلی الله علیه وسلم ویل هو، زما پر سر هم درد دی. بیا یې راته وویل عایشې ته ولې خفه یې؟ کله ما نه مخکې مړه شوې، غسل به درکړم، کفن به درکړم، د جنازې لمونځ به در باندې وکړم او ښخه به دې کړم. عایشه رضی الله عنها به ویل که زه د خپل کار په اړه له وړاندې خبره وای چې د کوم په اړه چې وروسته خبره شوم، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته به له خپلو مېرمنو پرته بل چاته غسل ورکړی نه وای. دغه راز علی کریم الله وجهه فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته غسل ورکړی وو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپلې مېرمنې اسماء رضی الله عنها ته وصیت کړی وو. امام احمد بن حنبل رحم الله ویلي غسل ورکوونکي لپاره دغه شرطونه اړین دي. لومړی اسلام، دوهم عقل، دریم نیت. د احنافو عالمانو بیا د پاکوالي صحت لپاره نیت لازم نه بولي، بلکې دا د مکلف انسان د غاړې نه د فرضو د ادا کېدلو لپاره شرط بولي. اسلامي فقها د غسل ورکوونکي لپاره د غسل پر احکامو پوهه او امانتکاري مستحب بولي.
ابن عمر رضی الله عنه ویلي ستاسې مړو ته د غسل نه ورکوي مګر هغوی چې امینان وي. یعنی که د غسل ورکولو په وخت کې د مړي څه رازونه او عیبونه وویني هغه امانت ساتي او نه یې رسوا کوي. حدیث کې راځي څوک چې مړي ته غسل ورکړي او د هغه څه عیبونه او نور څه رازونه پټ کړي الله تعالی به ورته 40 ځلې بښنه وکړي. که چیرې مړي ته د غسل ورکولو پر مهال د خیر څه نښې نښانې وګوري لکه د مړي پر مخ رڼا، د هغه پر شونډو مسکا او داسې نور، مستحب خبره ده چې خلکو ته وویل شي د دې لپاره چې نور خلک پرې ترحم وکړي او د هغه د لارې پیروي او د هغه د ښایسته سیرت په څیر خپل سیرت هم برابر کړي. امام ابو داود، ترمذی، حاکم او بیهقی رحم الله د ابن عمر رضی الله عنه په روایت صحیح حدیث نقل کړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي د خپلو مړو ښېګڼې یادوئ او له بدګڼو څخه یې ځان وساتئ. د دې لپاره چې د مړي بدن د عامو خلکو له لیدنې ساتل وشي شوی وي پکار دا ده چې د غسل لپاره ځانګړی ځای برابر شي په اتاق یا بل کوم پرده پوښ ځای کې وي چې د باد او باران څخه بچ وي. غسل ورکوونکی د بیا غسل وکړي. جمهور عالمان وایي هغه کس لپاره غسل مستحب دی چې مړي ته یې غسل ورکړی وي. ابو هریره رضی الله عنه د حدیث راوي دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي څوک چې مړي ته غسل ورکړي بیا د پخپله هم غسل وکړي. بیهقی رحم الله ویلي صحیح خبره ده چې دا له ابو هریره رضی الله عنه څخه موقوف حدیث دی. د مړي تخت کله چې د غسل ورکولو لپاره لازم توکي یعنی ګرمې یخې اوبه، د اوبو جوړولو لپاره لوښي، صابون او نور برابر شول، سړی به د خلکو له نظر نه اخوا په پرده کې پر تخت کیږدي. له خپلو خیالي او مینهناکو جامو څخه به یې بربنډ کړي په داسې حال یا په داسې طریقه چې پر عورت به یې ورته څه ټوټه خوره کړې وي. بیا به یې شالور ته په مایل ډول کینوي په داسې حال کې چې ښی لاس به یې د مړي پر اوږه ایښوي او غټه ګوته یې د هغه په نقره یعنی ژور ځای کې ایښي وي. پر ګېډه به یې لاس راکاږي که چیرې په ګېډه کې یې څه وي چې هغه ترې ووځي. د غسل ورکوونکي لاسونو ته به پلاستیکي دستکشې پرتې وي. د نامه نه پر لاندې برخه به یې ډېرې اوبه تېرې کړی که څه وي چې هغه له اوبو سره لرې شي. بیا به پر صابون او اوبو هغه برخه ښه صفا کړي کله چې ښه ډاډمن شي چې دواړه خواوې ښې پاکې شوې. د غسل د پیل اودس د ټولو مذاهبو امامان پر دې متفق دي چې غسل ورکوونکی به مړي ته اودس ورکوي. داسې اودس څرنګه چې ژوندی انسان ته د غسل نه وړاندې پکار ده. د احنافو او حنبلاو د مسلک فقها وایي چې مړي ته د اودس ورکولو پر مهال خولې او پوزې ته د اوبو اچولو اړتیا نشته ده ځکه کله چې اوبه ګېډې ته د خولې او پوزې له لارې ورسیږي د ګېډې دننه پلیتي حرکت کوي. خو د الفقه الاسلامي عدالت لیکوال لیکلي چې د اودس په مهال به غسل ورکوونکی د مړي خولې ته ګوته نه باسي مګر په بشپړ ډول به د مړي خوله نه خلاصوي بلکې د مسواک په څیر به پر ګوتو د هغه غاښونه پاکوي. همداراز د نوکانو لاندې برخه به یې هم پاکوي. کله چې پر درست ډول مړي ته د اودس له ورکولو وزګار شي بیا به یې سر او ږیره ومینځي. د یادونې وړ ده چې د مړي سر دې په داسې طریقه لږ پورته کړی شي چې د غوږونو په سوریو کې اوبه داخلې نشي. ځینې فقهاو لیکلي غوره دا ده چې غاښونه او پوزه یې په لمده ټوټه مسح کړی شي تر دې چې د ننه طرف یې پاک شي.
د یادونې وړ ده چې غسل ورکوونکی مړي ته اودس ورکولو پر مهال د ژوندیو په څیر د سر مسحه که هم ورکولی شي. د شهادت پر ګوته به د مړي د غاښونو په داخلي برخه او دواړو غټو ګوتو سره د غوږونو شا مسحه د ګوتو خلال به ورته ورکړي. په هر حال داسې اودس به ورکړي چې د اودس په اندامونو کې څه شی وچ پاتې نشي. بیا یې سر ووینځئ. د سر وینځلو وروسته به یې ږیره ومینځئ. بیا به یې پر کیڼ اړخ په آرام سره واړوئ. پر ښي اړخ به یې اوبه واچوئ یا به واړوئ. صابون به پرې ووهئ. بیا به پرې اوبه واړوئ او د اوږې نه تر قدم پورې به یې ښی اړخ ښه پاک کړئ. بیا به یې پر ښي اړخ واړوئ او پر کیڼ اړخ به یې اوبه واچوئ. صابون به پرې ووهئ او بیا به پرې اوبه واړوئ. د دواړو اړخونو په اړولو راړولو پر مهال به هڅه کوئ چې د مړي د بدن پر مخامخ او شا برخو کې کوم ځای وچ پاتې نشي. که چیرې په غسل کې د بیرو د پاڼو اوبه کارول کېدلی شي نو لومړی د غسل وروستي ځل کې به پرې خالص اوبه واړوي. لومړی ځل غسل واجب دی او تر 3-4 پورې د سړي پر بدن اوبه تیرول مستحب عمل دی. غسل د وتر طاق دوی لکه حدیث کې چې راځي الله تعالی طاق دی او طاق خوښوي. که د سړي بدن په 3 ځلو کې پاک نشو د 7 ځلو پورې غسل ورکولی شي. که په 7 ځلو کې بیا بدن پاک نشو غوره دا ده چې تر هغې یې ومینځئ چې بدن یې پاک شي. بیا به یې پر یوه نوې او پاک جام پاک او وچ کړئ. د سجدې پر اندامونو به یې کفره ووهئ. پر سر او ږیره به یې خوشبویي وشیندئ. زړه مې له غیرته په ګوګل دننه دود شي. غمن چې د بې پامه وهي ګوتې په ګوګل. اسلامي فقهاو لیکلي د مړي د سر او ږیرې د ویښتانو ږمنځول خریل همدارنګه د نوکانو اخیستل یې نشته ځکه دا کار د زینت لپاره وي او مړي له زینت او سینګار څخه خلاص دی. دا په ټولو کې د احنافو او مالکیانو مسلک دی او د احنافو په نزد کراهت یې هم کراهت تحریمي دی. که نوکان یا ویښتان یې پرې کړي وي د هغه سره دې په کفن کې ونغاړي او دا غوره رایه ده. په هر حال د مړي د سر ږیرې بریتونو تخرګونو او د نامه نه لاندې ویښتان اخیستل او همدارس نوکانو اخیستل مکروه دي. د مړي د بدن ټولې برخې د درناوي وړ دي خو د اصلاح او اخیستلو په اړه یې څه ثبوت نشته. دا یو نوی کار دی او په دین کې له ځانه جوړ شوی دی. هر نوی کار بدعت دی او رسول صلی الله علیه وسلم په دین کې له ځانه د نویو کارونو د جوړولو او رامنځته راوړلو څخه منع کړې ده. د حدیث تر امام احمد بن محمد بن حنبل رحم الله نه په راجح غوره روایت کې نقل شوی. هغه ویلي چې د احرام په حالت کې مړ شوی وي بریتونه یې لنډولی شي او هم یې نوکان پرې کولی شي که اوږده وي. همدارنګه د تخرګونو ویښتان یې اخیستلی شي ځکه دا نظافت دی. د غړي د پرې کولو پورې اړه نه لري او دا یې د خیرو د لرې کولو سر تشبیه کړی دی. د بریتونو نوکانو او تخرګونو چې څه واخیستل شي له مړي سره به یې په قبر کې ږدي لکه څنګه چې د هغه پریوتې غړي ورسره په قبر کې ایښودل کیږي. امام احمد بن حنبل رحم الله د ام عطیه رضی الله عنه په حدیث نقل کړی. هغه ویلي د مړې ښځې سر د ومینځل شي کوم ویښتان چې د دوی په لاسونو کې وروغورځېدل هغه د ومینځي او بیرته یې په سر پورې کړي. د ویښتانو او نوکانو خښول د ژوندي په حق کې مستحب دی نو د مړي په حق کې خو تر ټولو زیاته غوره او مناسب دی ځکه د مړي د بدن هره برخه داسې ده لکه د هغه د بدن غړي. قدرمندو اوریدونکو
دا و زموږ نننی درس. په راتلونکي درس کې به انشاءالله د کفن په اړه باندې خبرې وکړو. نو تر بله درسه پورې مو په لوی او مهربانه خدای پاک سپارمه. هیله مند یم چې د هر قسمه مرض نه په امان کې اوسئ او تل مو خوشحالي غواړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.